السلام علیکم ملګرو، په خیر راغلی پښتو یوټیوب چینل ته چې 3 سټارز یا 3 ستوري نومیږي. د دې نه مخکې چې اصل ویډیو طرف ته لاړ شو، دغه چینل د سره سبسکرایب کړئ او د دې لپاره چې د هرې نوې ویډیو نه پر وخت خبر شئ دغه بیل یا زنګ در سره پریس کړئ. نو راځئ چې ویډیو طرف ته لاړ شو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، بیا هم ښه راغلاست ویډیو ته. په دې ویډیو کې راځئ موږ نن څه کار کول غواړو. لکه څنګه چې ګورئ تاسو هر یو د ډرایو سره خپل یو نشان شته دی، یا هر یو فولډر سره نشان یا که تاسو د ورډ اکسل یا فایلونه وګورئ هر یو سره خپل نشان دی. دا نشانونه په خپله یو عکس دی. نو موږ غواړو چې یو اس بي باندې عکس سیف کړو. هغې دپاره راشئ تاسو. ما یو فولډر جوړ کړی دی او فولډر ته مې نوم ورکړی دی فوټو. په دې فوټو کې یو عکس مې کاپي کړی دی چې 3 سټار په نوم دی. تاسو هر یو غواړئ تاسو خپل عکس پې سیف کولی شي. راځئ دلته دا به لږ ایډیټ کړو ځکه چې سایز یې زیات دی. د دې سایز به لږ کم کړو چې د عکس پوره ښکاره شي. بیا سایز به لږ کم کړو چې عکس مکمل ښکاره شي. موږ سره را به شو دلته سلیکټ آل، دا ټول عکس به سلیکټ کړو. له هغې نه بعد به را شو دلته کراپ ته. کراپ کې به چې موږ کوم ځای خوښ یا هماغه به انتخاب کړو. نو ټول عکس ته زموږ ضرورت نشته. نو دا زه دا انتخابوم او دې نه بعد راځم دلته کراپ ته. نو هماغه ځای چې ما انتخاب کړی هغه پاتې شو. راشئ دا اوس سیف کوئ. نو را به شو سیف ایس ته. سیف ایس ته چې کله رالو نو تاسو دې لپاره یو نوم غواړئ، فایل نیم. نو فایل نیم هر څه ورکولی شئ څومره چې وړوکی ښه ده. ما ورکړ 2 یا 2 او ټایپ چې هغه ضروري دی نو هغه به ورکړئ 24 بیټ میپ، 24 بیټ میپ یعنې 40 بیټ میپ عکس به تاسو د ټایپ کې ورکړئ. نو دا ټایپ یې ضروري دی چې همدا نور عکس نوم هر څه ورکولی شئ تاسو. نو موږ دلته یو فوټو په نوم باندې فولډر جوړ کړی و. هماغه فولډر کې دا دی موږ سیف کړ. خو اوس به د پینټ نه وځو، زموږ کار دلته نور نشته دی. تاسو وګورئ هماغه چې موږ سیف کړ 2 په نوم باندې هغه هم دی، او موږ چې کله زوړ عکس و 3 سټار په نوم باندې هغه هم شته. د بل عکس ته اوس زموږ ضرورت نشته. که غواړئ تاسو یې ډیلیټ کړئ، ډیلیټ کولی شئ. راشئ موږ به ډیلیټ کړو چې نور ځای نه نیسئ. ښه اوس زموږ کار دی نوټ پیډ سره. نوټ پیډ راوستلو لپاره اسانه طریقه دا چې راشئ سټارټ ته او دلته ولیکئ NOTEPAD. که تاسو نوټ ولیکئ په خپل ارزي دغه دی نوټ پیډ، دې ځای نه خلاصولی شئ. او که نه شارټکټ غواړئ شارټکټ دپاره وینډوز بټن جمع R دا تاسو ووهئ. تاسو به ډایرکټ راشئ رن ته. هلته تاسو ولیکئ نوټ پیډ. نو تاسو د هغې د لارې هم راتلی شئ نوټ پیډ ته. ښه دلته زموږ اصل کار شروع کیږي. دلته به وکړو قوس شروع به کړو بریکټ AUTORUN قوس به بند کړئ، بریکټ بند کړئ. هغې نه بعد به راشئ دلته ولیکئ ICON. ښه دې کې ضروري خبره هغه دا ده چې کوم نوم تاسو عکس ته ورکړئ هماغه شانتې به تاسو ولیکئ دلته د نوم سره د ایکسټرکشنه. لکه هلته ورکړي 2.BMP یا 2 BMP. نوم به باید بالکل هماغه شانتې څنګه چې عکس ته دی باید هماغه شانتې دلته تاسو ولیکئ. راشئ دا اوس سیف کړئ. ښه تاسو نه فایل نیم غواړي. فایل نیم باید ستاسو autorun.inf وي. نو دلته تاسو ولیکئ AUTORUN.INF او ټایپ یې هماغه ټکسټ ډاکومنټ دی. ټایپ یې همدا ورکړئ. اوس تاسو ځای غواړئ چې کوم ځای کې سیف کړئ. نو دا دی دس PC ډیسکټاپ او فوټو. نو مطلب په هماغه فولډر کې دا اوس دی سیف کیږي چې موږ غواړو دا سیف کړو. سیف یې کړئ. دلته تاسو وګورئ د دې آټورن د دې دا شکل چې دی بیخي چینج شوی دی. آټورن چې ټول فایلونه دي INF د دې شکل وي همداسې. دا به داسې پیژنئ. ښه که اوس راځو موږ دا په خپل USB باندې سیف کړو. نو هغې لپاره اول ضروري ده چې موږ USB ورته وصل کړو. دا د ما USB وصل کړه. USB کې به وګورو چې اوس دي څه. ښه USB امجد علي په نوم به او د کې هېڅ نشته ځکه چې مخکې فارمیټ کړې وه. نو د دې عکس سیف کولو لپاره اوس څه وکړئ، راشئ هماغه فولډر ته راشئ فوټو ته. دې باندې ډبل کلیک وکړئ او راشئ دا دواړه سلیکټ کړئ او سلیکټ نه رایټ کلیک نه بعد راشئ کاپي کړئ. دا دواړه کاپي کړئ او د هغې نه بعد راشئ هماغه USB ته رایټ کلیک وکړئ او دواړه پیسټ کړئ. نو هماغه عکسونه چې کوم دي سره د هغه ټورن فایل دواړه دلته پیسټ شو. خو دا عکس یې بدل نه کړ. هغه دې لپاره چې دا USB باید یو ځل ریسټارټ شي. USB څنګه ریسټارټ کیږي؟ ساده راشئ دا کته کوي ډسکنیکټ یې کوئ او د هغې نه بعد یې بیا کنیکټ کوئ. لکه څنګه چې تاسو یو کمپیوټر ریسټارټ کوئ هغه شان دا د USB دپاره یو کویک ریسټارټ دی. ښه USB راشئ بیا تاسو کنیکټ کوئ
ښه چې څنګه هم کنیکټ کړئ تاسو وګورئ چې هماغه عکس چې ما کله دلته سیف کړی هماغه عکس پرې راغی او عکس خو ډېر غټ و مونږ چې کوم کراپ کړی و د کراپ فایده یې دا شو چې د عکس ډېر ښه معلومیږي پیژندل شي چې څوک دی که عکس ډېر غټ وي بیا نه معلومېده نو تاسو کولای شئ دلته چې لکه څنګه چې دی دس کمپیوټر سره خپل عکس دی ستاسو یو اس بي سره د خپل عکس وي نو که تاسو د یو اس بي کې خپل کار ته اخیستی شئ مطلب کوم فایل لګوئ را لګوئ چې دا به نه شي دې سره بل کار نشي کولی لکه دا فایل اوس موږ ورلېږو دلته رایټ کلیک پرې وکړئ هغې نه بعد راشئ سینډ ته سینډ کې تاسو وګورئ ستاسو عکس به هر ځای کې چې یو اس بي وي ستاسو د عکس پرې راځي که تاسو سره یو اس بي ډېرې وي نو ډېر په اسانۍ سره پېژندلی شئ چې کومه یو اس بي ده کله مو چې سینډ کړه راشئ اوس وګورئ چې دا عکس هماغه یو اس بي ته تللی دی که نه ښه ډبل کلیک پرې وکړئ دا د هماغه فوټو په نوم باندې کوم فولډر و هغه دلته راغلی دی اوس تاسو کولی شئ چې د هر یو ډرایو ته خپل خپل عکس ورکولی شئ خو هغه کار به زه نه کوم هغه کار ستاسو دی همدا طریقه ده هر یو ډرایو ته یو عکس ورکړئ دا ستاسو کارخانګي شو یا هومورک شو چې کله هم تاسو وکړو نو کمنټ کې ولیکئ یو ډن چې زه پوه شم چې تاسو دا کار کړی تر بلې ویډیو مو په